ستدفن بضعة مني في أرض خراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله کربا. یو کس هم مغموم څه راشي که دی کور ته دی بارګاه ته هغه کله وځي پروردګار عالم به دغه هغه مشکل حل کړی وي. زه د اهل سنتو علماو دوو کسو تذکره وکوم څه هغه معمولي شخصیت نه دي. هغو څه ذکر کړی ده د امام رضا علیه صلات وسلام زیارت متعلق څه د دې روایت تفسیر کې صرف نمونې ذکر کوم. یو مصداق یو کس هغو کې دی څه کوم علما دي هغو ته ښه پته لګي که چیرې چاته علم نه وي لاړ شي خپل علماونه تپوس وکړي. نن نیټ کې لاړ شي سرچ وکړي حاکم نیشاپوري مستدرک کتاب دی المستدرک علی الصحیحین هغه لوی کتاب لیکلی دی لوی سرمایه. خو هغه کې دغه کوم رایټر دی حاکم نیشاپوري هغه ذکر کړي څه ماته بیماري ولګېدله د چمړې والا خو د چمړې بیماري د شان سره ما وجود کې پیدا وشوه څه ما بیا لیکل نشو کولی. زه راغللم چېرته د امام رضا علیه السلام برګاه ملکوتي ته او هغه سره مخامخ کله ودرېدلم ما دعا وکړه پروردګاره تا ته د دې عظیمې هستي واسطه وي د ما دا مشکل برطرف کړي. وی څه کله ما دعا وکړه زه به راووتلم ما چمړې باندې کومه د بیماري لګېدې وه بیا هغه ما محسوسه نه کړه زه راغلم ما لیکل شروع کړو. الله اکبر. دا د اهل سنتو عالم دی حاکم نیشاپوري. بل ذکر وکوم څه هغه ابن حبان دا هغه کس دی کتاب الثقات جلد نمبر 8 کې ذکر کوي. دا وی څه کله هم ما دپاره خراسان کې مشکل پیښ شولی غم مسئله مشکل گرفتاری نو ما به بیا فورا رخ کول د امام رضا علیه السلام برګاه ملکوتي ته به راغللم و به درېدلم امام قبې سره مخامخ به ودرېدلم ما به لاسونه اوچات کړو خدای ته مو واسطه ورکړه بیا څه زه واپس راووتلی که ما زړه غمجان وی زړه بیا راووتلی ما زړه کې بیا شادي سکون آرامش به و ما مسله به حل شوه. یو ځلي دوه ځلي درې ځلي څو ځلي عبارت هذا شیء د هغه کار دی څه جربته د دې تجربه مرارا کله هم څه راغلی یو مشکل کې ووتلم د مشکل کشا زیله خاطره پروردګار د ما مشکل ما زارها مکروب الا نفس الله کربا. Them